ګلونه په سرلی شته ګلونه په سرلی شته خو د زړونو قرار نشته ګلونه په سرلی شته خو د زړونو قرار نشته هر خوا باندې ماتم دی جوړې خوند د بهار نشته ډېر زبردست او منم دی په سرلی چاپېرچل باندې رنګونه منم دی په سرلی چاپېرچل باندې رنګونه ښکلا د غرونو شته دی خو ټپه یا کزار نشته دا د ځوانانو محفلونه د رنګین وي مدام د ژوند په هر ډګر سپرلیا پرې زرخیزه اوسه ملګرو شاه زمان ما دا وخت منګه په کراچۍ کې یو او زمونږ ډېر خوږ ژبې او درون مشر خیالي انور صاحب راغلی دی ډېر یو خوږ ژبې شاعر دی او ډېر د چاربیتې او د هر قسم شاعري ډېر ښکلی او یو زبردست انداز دی د انور استاد صاحب انور استاد صاحب د ټول ناول خو زه تاسو ته کراچۍ ته په راتګ منې هرکلی ویم راته ووایئ چې تاسو کراچۍ ته راغلی ځکه تاسو زما په خیال څنګه چې زمونږ ستاسو سره بله ورځ خبرې شوې وې نو تاسو وایي چې موږ ډېر وخت پس رالو تقریبا داسې تاسو وایي چې موږ 30-35 سال پس کراچۍ ته راغلو نو دا راته ووایئ چې لکه تاسو هغه وخت کې کراچۍ کې وایي اوس تاسو کراچۍ ته راغلی دلته تاسو ته څنګه ولګېده کراچۍ کې د پښتنو په حواله را سره یو څو خبرې وکړئ شاه صاحب زه به داسې ویم دلته په دې محفل جوړولو او دلته په کېناستو باندې د دې ملګرو شکریا ادا کوم د دې نه وروسته به زه دا ووایم چې زه په سن 86 کې کراچۍ ته راغلی وم نو عام پښتون یا به ټکسي چلو یا به رکشه چلوله یا به څوکیدار و داسې د پښتنو یو قاید یا لیډینګ داسې کس ما نه و لیدلی چې د پښتنو لیډینګ وکړي یا دغه وکړي بهرحال ډېر سخت ونیوه خو په پښتنو باندې په هغه وخت کې اوس یو شعر ما په خپل علاقه کې ویل دی د پښتو په باره کې غالبا تاسو به اورېدلی ومي چې لاړل پښتانه هغه چې کلک په پښتو خپل لاړل پښتانه هغه چې کلک په پښتو خپل دې معاشره کې د پښتون څه پته نه لګي خو چې کراچۍ ته رالمه دلته مې دا حالات د پښتنو ول د وروڼو مایګانو د ټولنې او بیا دلته کې د دوی چې کوم ځانه تنظیمونه او کوم پروګرام شروع دی کوم لیډینګ شروع دی د پښتنو نو زما دا خیال دی چې پښتون مکمل هولډ په کراچۍ باندې د پښتون دی او الحمدلله زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم او د دې نوي کول نه ځکه چې زموږ د وخت کسان تقریبا نشته د نوي کول نه ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات مطمئن شوم چې یاره پښتون شته دی پښتون ژوندی دی او خاص کر په کراچۍ کې موږ ته ډېر غټ مشکلات پښتنو ته هغه د ډېر حده پورې زه ختم ینم چې انشاءالله په پښتون باندې بیا داسې وخت په کراچۍ کې نه راځي دا پروګرام موږ په دې حواله جوړ کړی دی چې موږ ستاسو نه څه واورو او کتونکي هم دا تمه لري چې انور استاد صاحب نه موږ څه واورو نو هر شاعر خپل کوشش کړی دی چې هغه د پښتنو باره کې د خپل قام په باره کې څه ووایي نو داسې ما هم څه ټوټه فوټه شاعرۍ کې د پښتنو دغه کړی دی په دې خطه باندې د خپل کلام شروع کوم ګلونه په سرلی شته ګلونه په سرلی شته خو د زړونو قرار نشته ګلونه په سرلی شته خو د زړونو قرار نشته هر خوا باندې ماتم دی جوړې خوند د بهار نشته او منم دی په سرلی چاپېرچل باندې رنګونه منم دی په سرلی چاپېرچل باندې رنګونه ښکلا د غرونو شته دی خو ټپه یا کزار نشته ماشومه مینا مې شباب ته رسي ډېر پې یریږم د نظره نشي ما انتظار د مودو کړی دی دا انتظار مې بیا د سره نشي ما چې په وینا اوبه خور کولو هغه غوټۍ په ګل کېدلو کې ده په کومه لار چې مې سفر کولو هغه منزل ته رسېدلو کې ده لیدو قطرې ته د شبنم چې ومه وسې ځلا په نور ختلو کې ده نغمه تارونو د رباب ته رسي چرته پردونه یې بهر نشي ما انتظار د مودو کړی دی تا انتظار مې بیا د سره نشي زړه مې پاگل سر په نغمو ورته شو چې په سپړدلو یې کله یې ولیده شمن تازه بیا په وږمو ورته شو چې د بورا په خوله شپېله یې ولیده بلبلان و چغې د څانګو باندې چې د سپرلي نوې سیله یې ولیده
شنه دوپټه د ګل نقاب ته رسي چېرته سوکړه پې زروره نشي مننه شنه دوپټه د ګل نقاب ته رسي چېرته سوکړه پې زروره نشي ما انتظار د مودو کړی دی دا انتظار مې بیا د سره نشي پټ به ساتمه اوس د بدو سترګو د وږو سترګو چې اثر وانخلي تل د سوکړو وهلو تږو سترګو سوری پې ونشي اثر وانخلي دلته خرڅېږي په کالدارو مینې چېرته زما په مینه زر وانخلي خبر غماز خانه خراب ته رسي راځي ساتم ښکاره خبره نشي مننه خبر غماز خانه خراب ته رسي راځي ساتم ښکاره خبره نشي ما انتظار د مودو کړی دی دا انتظار مې بیا د سره نشي په مازانو د لمسون یریږم دوکه زما مینه نادانه نه کړي زړه مې رپېږي د بېلتون یریږم دا د خوارو مینه مې ورانه نه کړي په اختتام دی د مودو انتظار سترګې مې سرې بیا د ژړا نه کړي داستان د مینې نوي باب ته رسي چېرته غلطي پکې انوره نشي ما انتظار د مودو کړی دی دا انتظار مې بیا د سره نشي ماشومه مینه مې شباب ته رسي ډېر پې یریږم د نظره نشي ما انتظار د مودو کړی دی دا انتظار مې بیا د سره نشي تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې ویرونه ژړاګانې دي آهونه د سلګۍ دي ویرونه ژړاګانې دي آهونه د سلګۍ دي کور کور کلی په کلی چم په چم د زمانې کور کور کلی په کلی چم په چم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې نن خپله خاوره ماته قتلګاه زما د سر شوه نن خپله خاوره ماته قتلګاه زما د سر شوه نو تېرو ما په یو غم پسې بل غم د زمانې تېرو ما په یو غم پسې بل غم د زمانې نو تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې در در د مسیحا ته مې فریاد د نړۍ وکړو در در د مسیحا ته مې فریاد د نړۍ وکړو خو چارانه که پر هر تا مې مرهم د زمانې خو چارانه که پر هر تا مې مرهم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې نامه د دهشتګردي بې قصوره راته راکړه نامه د دهشتګردي بې قصوره راته راکړه رسوا چې د نن زه کړم په عالم د زمانې رسوا چې د نن زه کړم په عالم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې پښتون یم اغیاره ته کوه پیر به مې راشي پښتون یم اغیاره ته کوه پیر به مې راشي نو پښتون یم اغیاره ته کوه پیر به مې راشي پښتون یم اغیاره ته کوه پیر به مې راشي نو والله که دې بیا پرېږدم په قسم د زمانې والله که دې بیا پرېږدم په قسم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې اپیل مې پښتنو ته دی تعلیم په بچو وکئ اپیل مې پښتنو ته دی تعلیم په بچو وکئ اپیل مې پښتنو ته دی تعلیم په بچو وکئ اپیل مې پښتنو ته دی تعلیم په بچو وکئ د سیالو سره سیال شئ په قلم د زمانې د سیالو سره سیال شئ په قلم د زمانې تر څو پورې به جوړ وي دا ماتم د زمانې تېرېږي په پښتون ولې ستم د زمانې
د ظلم انتها دا په پښتون خیالي انوره 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 نو تاریخ کپی یو نوی باب رقم د زمانه تاریخ کپی یو نوی باب رقم د زمانه تر څو پوری بجوړ وي د ماتم د زمانه تیریږي په پښتون ول ستم د زمانه والسلام والسلام مننه ډېره نو کتونکو دا زمون ډېر درون ملګری ډېر خوږ ژبې شاعر انور خیالي صاحب او اوس په موږ د یو بل پروګرام سره راځو نور چې غرضي به تاسو سره راځي د هغه وخته پورې د الله په امان